څنګه تاسو ته پته چې آوټ لپاره خپل خاوند ویشتي ده نو ډېر خلک ما ته په عملګرو آخرکار آوټ لپاره هم د دې پانی دنیا نه لاړه پرون په اسلام آباد کې چا وجلې ده لکه څنګه تاسو ته پته ده چې د نه مخکې هم دغه خبر ډیر زیات وایرل شوی و چې آوټ لپاره چا وجلې ده بیا آخرکار هغه خبر دروغ وخته خو پرون چې کوم خبر راغلی دی د آوټ لپاره په باره کې دا بالکل کنفرم دی چې خپل خاوند وجلی دی خپل خاوند ولې ووجله داسې څه خبرې خپلو کې راغلی چې خپل خاوند دې راپاسېدو او دغه آوټ لپاره ټیک ټاکر ډیره په بېدردۍ سره ووجله ویډیو تر اخره را سره وګورئ چې تاسو زه ټول حقیقت نه خبر کما چې دغه ټیک ټاکرو په اخر کې د خپلو خاوندانو سره یا د خپلې فیملۍ سره په څه باندې داسې معاملات راشي چې دغه ټیک ټاکرې ووجني ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره خامخا سبسکرایب کوئ قدرمنو دوستانو پرون چې کله دغه خبر راغلو چې آوټ لپاره وجلی دی بیا مونږ په خپله هم ډیر زیات سرچنګ وکړو ډیر زیات مو وکتلو ولې دې نه مخکې هم دغه خبر دروغ ختلی و خو پرون چې کله مونږ وکتلو د دې اف آی آر هم په اسلام آباد کې درج شوی دی ویل کېږي چې دا خپل خاوند بالکل رښتیا وجلی دی د که تاسو کتلی وي سارا کیټیکۍ هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې او بالکل آوټ لپاره وجلی دی زیاتتر به دغه سارا کیټیکۍ سره تیرولو داسې نورې ټیک ټاکرې وي هغو سره به هم دغه آوټ لپاره وه خو د دې خبرې بالکل تصدیق شوی دی چې آوټ لپاره خپل خاوند وجلی دی که موږ تاسو وګورو په دې ټایم کې په سوشل میډیا باندې همدغه خبره ډیره زیاته کیږي چې ډیر ښه کار شوی دی چې وجلی وي ولې دغو ټیک ټاکرو انجام آخر همدغه وي که موږ تاسو چې څومره هم ټیک ټاکرې راوچتې کړو آخر کې په داسې دردونکي مرګ باندې دغه ووجني چې بالکل څه کولی نه شو موږ تاسو